زما د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دواړو جانو د نعمتونو نه بهتر دی. یو ځل الله اوس ته بداوي چې یو ځل الله ویل د دواړو جانو د نعمتونو نه بهتر دی، نو موږ له دنیا کې د الله په عوض کې اسم نه ملاويږي او نخکاری راځي. نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په عوض کې او په بدل کې چې سب ملاويږي، نه چې ستا سترګې پټې شي نو تب هغه انبارونه بیا وګورې چې خدای به درته ښیي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویلی. عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت دا دی که یو سړی ټول عمر مونځ نه کړي، حج نه کړي، زکات نه ورکړي، د دنیا پلیت او مرداری او مرشو مولیان پر راټول شو چې وروره جنازه نه کی، ولی دا چا په مونځ نه دی لیدلی. داسې کېږي که علما لیکي چې سړی پروت دی ټول عمر یې مونځ او دس حج روجا دا نه دي کړي، جنازه یې نه کی. علما لیکي چې که داسې یو گواه پیدا شو چې هغه دا ووایي چې ما د خولې نه هسې بې اختیاره د الله نوم اورېدلی نو هم جنازه کېږي. تاسو خیال راکړئ د یو ځلې الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوایی او شرمندگی ته ټل شوه. نو یو ځل الله ویل ایو بزرگو ټوله شپه به لګیاو الله 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 الله. یو شپه په جذبه کې راغی وی الله زار وخت ویم چې الله 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 تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دایمه، ځکه چې دا اولیاء الله خدای سره خاص مقام، خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به خدای هم خاص خیال ساتي. نو چې دا ټکی په جذبه کې وی چې یا الله زما بیړی غرقه شو په الله الله ویلو تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دایم، نستا بنده خو هم کنه خدای اے زما بنده دا ستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی، ته چې الله وې نو زه تا ته ویم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم، وایه څه غواړې چې درکړم. ستا څه خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل یم یا زه تا نه بېغمه یم؟ چې تا الله وایه زه درته لبیک ویم. تاسو خیال راغی؟